ښاغلی غني وایي طالبانو په افغانستان کې بېساري استبدادي نظام رامنځته کړی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو داسې یو نظام رامنځته کړی دی چې د منلو به هم نه وي، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له واک پر ځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي غني په یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي په دغه پیغام چې په خپل رسمي فیسبوک کې خپور شو د غراض ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنۍ مشروعیت یو شرط دی. ښاغلي غني وویل چې طالبان په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او تیرو څو لسیزو تجربو ښودلې ده چې هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. نو له طالبانو مې غوښتنه همدا ده، باید تاسو استبداد له خپل حکومت او له افغانستان نه لرې کړئ، که نه افغان ولس څو تجربو ښودلې ده چې افغان ولس به هیڅکله هم داسې استبدادي نظامونه قبول نه کړي او پر وړاندې به یې جګړې ته دوام ورکړي. که تاسو ته ناشونی ښکاري نو هغه کار چې تاسو ناشونی شونی کو نو داسې به نور کارونه ناشونی هم شونی شي. مخکني افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ښار د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکه کوي چې ګواکې د هېواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.